د قطر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو تبادله د دغه هیواد د ډیپلوماټیکو هڅو پایله ګڼي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه اقدام د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام بللی دی. پر همدې موضوع د سکایپ له لارې راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج. ښاغلی معارج، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادله فکر کوئ چې دا د امریکا لخوا نه یو شین څراغ دی د اسلامي امارت لپاره؟ مننه. د سلام پر کول سره بدوم یو خو دغه تبادله د اسیرانو د بندیانو د مجرمینو دا یو معمول کار په دنیا کې ده. تفاهم دی دوه هیوادو ترمنځ راځي د کې نړیوال اصول هم صراحت لري او حقوق بین المللي خصوصي دوه هیوادو په منځ کې کومې اړیکې دي ارتباطات په دې باندې تاثیر لري. دې پر ځای چې یو بندي یا زنداني په بل هیواد کې ساتل کیږي او په هغه باندې مصارف کیږي او کچېرې کورني امنیت ته خطر نه وي، خصوصا بیا سیاسي بندیان، دا بهتره ده چې مطبوع هیواد ته ورسي او په دې کې یو تبادله یو امتیاز ترلاسه شي، یا مثلا تبادله چې بندیان آزاد کړي یا کوم بل شرطي او په بعضو هیوادو کې پلورل هم مثلا یو مقدار د پیسو هم اخیستل شوي. دا کار مخکې هم صحیح و، خصوصا د افریقا او د اروپا ترمنځ. نو بنان دا بر علاوه له دې نه په اړیکو باندې هم ښه اغېزه کوي. کله چې جګړه، مناقشه، دښمني، تشدد له منځه لاړ شي، کراکرا حالت کې کېدو ته روانېږي. ځکه سیاست کې ګټې فایده وسوي ده، تاوان وسوي، دواړه پکې دي. یعنی همیشه د سینې چې باندې خو ګټه وکړي، همیشه د سینې په سره په تاوان باندې پالیسی مرتبه وي. نو بنا سره رابطه کی کراکرا بیا اړیکې سره یاد کیږي، همدغه څه تبادله د زندانیانو کیږي، د غراماتو مسله کیږي، بخښنې کیږي، بیا نو د لوړ واریږي ډیپلوماټیکو اړیکو ته تعامل ته بیا په ډیپلوماټیک اړیکې جوړیږي او رابطه هم دی چې رابطه نورمال کیږي. موږ په ګورو چې اکثره هیوادو د نړۍ سره جګړې کړي، وزن کړي، هغه کړي دي، بیا ورسره ډېر سره خواږسیات متحدین سوي دي په پیمانو کې سره یې سوي دي. نو بنا د افغانستان لپاره اوسینه حرکت چې انزوا حالت کې ځوان کوي، خلک په فقر نه کړيږي. افغانستان خلک ضرورت لري نړیوال مرسته ته، اړیکو ته، خصوصا امریکا ته بیا په داسې وخت کې هغه ټرمپ وایي چې زه پیسې بندوم، کله وایي خپل واسطه برته اخلمو، کله غواخونه کوي. نو په دې وخت خبره دا ده چې څو بنديان چې په کابل کې دي د ولي واشنگټن ته او هغه چې افغانان بیچارهګان چې بنديان دغه دراو وکړي. دا چې قطر دا کار کوي، مستقیم امریکای کوي، بل څوک کوي، دا وساطت دغه کومه مشکل نه ساتو کې چې یو خبره دغه په خپل امتیاز پکې. نو د افغانستان لپاره پټول کې کله چې امریکا سره برته اړیکې فیسي او باران به هم برته زندان کې څنګه مرستانه سي او د زندانونو د خصوصیت مسله به حل سي. ډېر ښه، درست. قطر ویلي چې منځګړیتوب موږ کړی دی او په یو ډول که ووایو زموږ له برکت یعنې دغه تبادله ترسره شوې ده. فکر کوئ څومره د قطر رول مؤثر دی د کابل او واشنګټن د اړیکو په ښه کولو کې؟ ګوره، اول خو قطر کور ودان که دا نیک کار کړی، خیر کار کړی، د مسلمانان دی خیر ده و خیر صلح او توای دی دا کار کړی ده کور ودان. اما په ټوله کې د خپل قطر څوک ده؟ قطر یو لوی پیاټي خپل امریکا ده او ته یو کاسي کنهوله ده چې تر په سروي کې ده لکه امارات متحده عربي او د کویت او د نورو وادونه دا په 1900 یو کال راځي خواته باندې حکومت جوړ کړي او خپل د امریکا هم د اوس په قطر کې یا په ټوله کې د دې دوه لوی اډیال ته موجود دي. پیراداران خپل پنجابیان دي کرای کړی دي په نورو وادو کې دغه سراتي. نو دوی خو اجرایی بڼه لري، دوی ته ویل کېږي چې تاسو دا کار وکړئ ځکه دا اسلامي ملکونه دي لکه سعودي چې رابطه عالم اسلام، هر هیواد اسلامي مملکتونو ته د جهاد په نوم د اسلام په نوم د فلاني په نوم باندې مثلا ډلې باندې جوړي مصارف ورکړي. دا خو د خپل ګټې لپاره خو ته چې وګورئ مثلا انګریزانو ته ډیر اصل لري یا مثلا نور جوړي کې. نو بنان قطر کدا کار کوي کنه کې دا پیدایت د امریکا واشنگټن د امریکا کې په ټوله کې د افغانستان په ګټه ده کار ده چې یو نږدېواله پیدا شي، یو لاره پیدا شي د قاصد نور خشونت او جګړه او داشن لمنځه لاړ شي. براسي کې زبرځواک کې واد امریکا بیا قطر هم تقریبا کزان په کې را داخل کې خاطر د امارات اسلامي دفتر هم د افغانستان سفارت هم ده او اکثره مسایل حل او فصل کیږي که امارات متحده ای چې هغه کار چې د افغانانو په ګټه او موږ ورته د امارات اسلامي چارواکي پالیسي ورته ولري
خبر اوسي تیاری ولري چې د افغانستان ګټه پکې نه ده چې نیابتي جګړې راسي یا قرباني ورکو هغه د افغانستان په ګټه ده په خیر دار اقدام چې په نړیواله کچه. ښاغلی معارج په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. تاسو